خوستروال قریب بسم الله بلال وی د قراردادونو تصفیه د ښاري خدماتو تنظیم د نرخونو کنټرول او د اړونده ادارو سره د ګډ کار او هڅو په پایله کې د یادې ادارې په عوایدو کې ورځ تر بلې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نو عوایدو زیاتوالی له مخې دا چې اول خو موږ هغه ملکیتونه چې د ښارولیو مثلا دوکانونه هغې بعضې قراردادونه موږ سر نه وکړل چې عواید یې هم لوړ شول، تر څنګ یې ملکیت هم تصفیه شو. دویم قدم کې موږ په بازار کې احصایه اخیستې، لکه مثلا د جواز احصایه او ټکس صفحې احصایه. لکه لاندې مثال به دا درکړم چې مخکې د جواز احصایه چې وه 4 میلیونه وه، اوس تقریبا 14 میلیونه شوله. مخکې د حمام مارکیټ د ټول کل عواید 7 میلیونه وو، کله چې اوس موږ قرارداد وکړه تقریبا 29 میلیونه شول. نو دې وجې نه موږ عواید لوړ شوي دي. د غراس په څلورو برخو کې ښاري حکومتولۍ، مالي او اداري تخنیکي سکتور او د مشورتي بورډ فعالیتونه واضح شول. همداشان د ښاري حکومتولۍ امیر محمد الله شیرزي د ښاروالۍ عوایدو، لګښتونو، قراردادونو او رغنیزو پروژو په تړاو معلومات شریک کړل. د هغې نه تر ټولو مهمه برخه موږ د ښار رغنیزه برخه ده چې په 1402 مالي کال کې موږ ټولې لویې 8 رغنیزې پروژې لرو چې 4 یې عملا تر کار لاندې دي، د 2 کارونه ژر پیلیدونکي دي او 2 هم اعلان ته ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د 13 روبې په نسبت 20 میلیونه افغانۍ چې 2% کېږي عواید هم لوړ شوي دي. او تر ټولو نه مهمه موږ حساب ورکونې غونډه په دې ګڼو چې د ښاریانو سره دغه روحیه پیدا شوې وي چې زموږ دغه عواید چې ښاروالۍ ته ورکول کېږي یوه تصدي او خدماتي اداره ده، څه ډول ټولیږي او دغه عواید په کوم ډول په مصرف رسیږي، تر څو ښاریان د ټولو موضوعاتو نه خبر وي او هم د ښاروالۍ راتلونکي پلانونه دوی سره شریک شوي وي. د حساب ورکونې ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې هممهال د خوست ښاروالۍ لخوا د 114 میلیونه افغانۍ په لګښت 8 بېلابېلې رغنیزې پروژې پلي کیږي چې د ځینو چارې هم پیل شوي او پاتې هغه هم په پلان کې دي چې د تدارکاتي پړاوونو له تکمیلېدو وروسته به عملاً کارونه پیل شي. هیره د نوي تیر کال د یادې ادارې عواید 180 میلیونه افغانۍ وو، خو د روان مالي کال عواید 290 میلیونو ته لوړ شوي چې په دې سره به ښاري خدمات لا پراخ، ښاري ښکلا پرمختللي او د لا منسجم ښار پر لور یون ته لار هوارېږي.